السلام علیکم ملګرو د ټیک ټاکرانو حال وګورئ خاص څوک چې هم ټیک ټاک کوي کنه نو هغه دا ویډیو ضرور لږ وګورئ بس راځه خپل یو څو خبرې څنګه خیر ټیک ټاک خیر دی ته ټیک ټاکر یې په څه شي مشهور یې ټولې ویډیوګانې به یې بوبې په بیبو مشهور لمونځ او داسو ماشاءالله کې ولې به نه کوم د ماسخوتن څو رکعت دی د ماسخوتن څو رکعت دی ما ته وې نو بس ګاریږو ورځنه که نه څنګه چې تاسو دا ویډیو وګوره تاسو به دې نه اندازه لګېدلې ملګرو چې د دې کس نه تپوس وکړي که نه چې ته په ټیک ټاک باندې په څه باندې وایرل شوی نو هغه ورته مکمل معلومات ورکړي چې زه په بیبو باندې مشهور شوم خو ملګرو چې کله د هغه نه تپوس وشي چې د ماسخوتن لمونځ په ماسخوتن په مونځ کې څو رکعته دي نو هغه ته هېرې وایي زه څه وزګارېږو ورته نه وایي مونځ ته نه وزګارېږم او په ټیک ټاک باندې ویډیو ریګولر خېجوم او ټیک ټاک کوم ملګرو ډېره د افسوس مقام دی که نه چې ټیک ټاک هم کوئ د دې نه څوک نه منې کوئ خو بلکې ګانې پې هم مه ور اچوئ د هغه نه پس چې دی نو خپل لمونځ هم کوئ چې دا ته رکعتونه نه معلوم د هغه نه پس چې دی نو ته راځې په ټیک ټاک باندې ماله وایرل کېږي ملګرو په دې ویډیو کې موږ له ټول ډېر زیات عبرت دی که نه که ټیک ټاک کوئ که هر څیز کوئ خو پکار ده چې ټول له پکار ده چې هغه خپل لمونځونو اهتمام کوي 5 وخته لمونځ کوي د هغه نه پس تلاوت هم کوي زما دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم ټاکران دي نو هغه دا ویډیو ضرور وګورئ او ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ